کندهار د هغو لوی ولایتونو له جملې څخه دی چې په صنعتي برخه کې د ځان ترڅنګ یې د نورو ولایتونو اړتیا هم پوره کړې ده. تازه د دغه ولایت د صنایع او معدنونو خونې مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د پی وي سي پایپ جوړولو 11 کارخونې شته چې 6 یې عملاً فعالیت کوي او په دغه برخه کې کندهار او نږدې ولایتونه پر ځان بسیا کړي دي. دوی وایي دغه کارخونې هره ورځ زرګونه ټنه پایپ تولیدوي چې ډیر شمیر کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. په کندهار ولایت کې د 11 بابه د پی وي سي پایپ تولیدي فابریکې فعالیت لري. همزمانه یې 6 فابریکې فعاله دي چې په زرګونه ټنه د تولید ظرفیت لري او سلګونه کسانو ته د کار زمینه مساعده کړې ده. دغه پایپ په اعلی کیفیت باید ووایو چې تولیدي او نه یوازې کندهار ښار بلکې نور ولایاتو ته هم انتقالیږي. پی وي سي سکتور په برخه کې موږ د هیواد په کچه په ځان بسیا یو. د دغه کارخونې مسؤلین وایي دوی د ښه کیفیت خادایي پایپ تولیدوي چې کیفیت یې د بهرنیو پایپونو معادل دی. وایي که د برېښنا ستونزه حل سي د ضایعاتو د کمیدو ترڅنګ به د دوی فعالیتونه نور هم ډیر سي. موږ نو تقریبا 7 رقمه پی وي سي پایپ تولیدوو. په هغه کې څو ډوله دي، یعنې سټنډرډ پایپونه هم شته، غیر سټنډرډ هم شته، عادي مواد کې هم شته، یعنې بازاري ضایعات کې هم شته. یعنې پی وي سي کې 4 رقم سټنډرډ او ناسټنډرډ یا عادي پایپ څوک خواهش وکړي موږ جوړولی شو. ورته مصارف مو تقریبا د 8 لکه ډالره مصارف کړي دي. ورته د غټ مشکل موږ د برق ستونزه ده چې غټ مشکل موږ د برق سره لرو. یعنې موږ تقریبا دا اوس خپل د برق ضایعات چې موږ ته ډټکې وایي ځي او راځي، یعنې د 100 ټنه زیات موږ ته خپل ضایعات پراته دي د برق د ډټکو ده. بلخوا په دغه کارخونو کې په کار بوخت کسان وایي د دوی کار تر ډیره اسانه خو معاش یې ښه دی. دوی له نورو پانګوالو څخه غوښتنه کوي چې په صنعتي برخه کې پانګونې ډیرې کړي څو نور ډیرو کسانو ته د کار زمینې برابر سي. 15 کاله کېږي ډېر ځینې خوشحاله یو، یا اتیا نوي نفره د دې په کار اخته یو. معاش مو پر وخت دی، ډوډۍ مو پر وخت دی، چای مو پر وخت دی، ډېر وسایل کور یې ودان، موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. تاریخ دې تجاراتو نه ده غوښتنه ده چې دغه سره فعال کارخانې سره فعاله کړي. اوس ښار کې ډېر د کاریان خلک په کار نه دي اخته. د کاره شکر الحمدلله ډېره راضي یو. ښه وسا هم ښه وسا کار دی، ماشینې هم ښه ماشینونه دي. نو د خدای شکر دی په کار اخته دي. ډېر ځوانان په کار اخته دي، تقریبا 80 کسه په کار اخته دي. منه ښه وسا یو. په کندهار کې دا مهال په بېلابېلو برخو کې صنعتي فابریکې جوړې شوي چې د کورني تولیداتو پراختیا ته وده ورکړې او د دغه ولایت اوسېدونکي هم د کیفیت ستاینه کوي. هدایت الله صالح، امید رادیو، کندهار.